السلام علیکم ګران ملګرو زموږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. مایک پامپیو د افغانستان په اړه څه وایي؟ د ټرمپ د ادارې یو مهم هدف دا دی چې د افغانستان ته سوله او ثبات راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې پراخې هڅې پیل کړي دي او خپلې د موخې ته به رسیږي. د په خبره د ټرمپ د ادارې یو مهم هدف دا دی چې د افغانستان ته سوله او ثبات راشي او دوی به ارومرو ځان دې هدف ته رسوي. مایک پامپیو زیاته کړې په دې وروستیو کې د سولې د راوستو لپاره د امریکا فشارونه هم ډېر شوي دي او ډېر ژر به ښکېل خواوې د سولې لار خپله کړي. هغه زیاته کړه د ټرمپ اداره په ټول توان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړو کچه راټیټه کړي، د افغانانو او امریکایانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي او روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. ګران ملګرو، تاسو کوم نظر لرئ یا څه خبرې لرئ نو موږ ته یې کمنټ کړئ. خوشحاله اوسئ، زموږ چینل لایک سبسکرایب کړئ.